ډیرو قدرمنو او عزتمنو په پښتو او پښتنو مینو مینه خلوص او سلام مې ومنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څو منظومې کرښې مې د ګران ملګري ښه شاعر ښه لیکوال د پښتو د شعر استاذ محمد رفیق آسوي د کتاب شعري زیار زبیخ د مخکتنې دستورې دپاره لیکلي وي او په کاټلن کې مې د هغه کتاب زبیخ د مخکتنې دستوره کې اورولي هم دي. نن یې تاسو سره شریکول غواړم. دا ستا په زبیخ کې مې د ژوند فلسفه ولوستله، دا ستا په زبیخ کې مې د ژوند فلسفه ولوستله، ما د سخن د خوشبو ټوله کیسه ولوستله. دا ستا په زبیخ کې مې د ژوند فلسفه ولوستله، ما د سخن د خوشبو ټوله کیسه ولوستله. او نن د پښتو په مینانو دغه زیری کوم، نن د پښتو په مینانو دغه زیری کوم، ما د آسوي په بانک کې نوې ټپه ولوستله. نن د پښتو په مینانو دغه زیری کوم، ما د آسوي په بانک کې نوې ټپه ولوستله. او ډوب سمندر د تخیل ته د شعر ورکوز شوم، ډوب سمندر د تخیل ته د شعر ورکوز شوم، ښه په جوور نظر مې هره چپل ولوستله. ډوب سمندر د تخیل ته د شعر ورکوز شوم، ښه په جوور نظر مې هره چپه ولوستله. او بلها سامان د زندګۍ مې پکې وموندلو، بلها سامان د زندګۍ مې پکې وموندلو، ما د تقدیر د ټول تصویر معما ولوستله. بلها سامان د زندګۍ مې پکې وموندلو، ما د تقدیر د ټول تصویر معما ولوستله. او ستا نه خبر شوم آسوي د صداقت پیکرې، ستا نه خبر شوم آسوي د صداقت پیکرې، ما د بیاس کې په زور زیر عقیده ولوستله. ستا نه خبر شوم آسوي د صداقت پیکرې، ستا نه خبر شوم آسوي د صداقت پیکرې، ما د بیاس کې په زور زیر عقیده ولوستله. او زر به ارزښت ولري زبیخ دې په پښتو ادب کې، زر به ارزښت ولري زبیخ دې په پښتو ادب کې، چې مې زړه پورې د طاهر مقدمه ولوستله. زر به ارزښت ولري زبیخ دې په پښتو ادب کې، چې مې زړه پورې د طاهر مقدمه ولوستله. او ګوهر نوید د چا ستاینه نه کړي ټک پې کوي. پروفیسر ګوهر نوید چې زه یې خپل خوری ګڼم او هغه ماته ماما وایي. ګوهر نوید د چا ستاینه نه کړي ټک پې کوي، ما یې په نثر کې په تا قصیده ولوستله. ګوهر نوید د چا ستاینه نه کړي ټک پې کوي، ما یې نن نثر کې په تا قصیده ولوستله. ډېره مننه، د الله په امان چې ښاد او آباد اوسئ.